چې پهل دی وکړو او زموږ په درناوي کې زموږ په اعزاز کې او بیا د دې ایوارډ په مبارکۍ کې زموږ د تحصیل جهانګیري دا پروګرام را جوړ کړی دی او د خپل پروګرام را جوړ کړی دی زموږ مشران پکې راغلي دي د سرې جنډې مشران دي د سرې ټوپۍ مشران دي موږ پې ناست کوو فخر کوو د زاهد خانم ډېر زه ته مننه کوم چې په دومره مصروف ټایم کې او دومره مصروف وخت کې راغلی دی موږ سره ناسته ټوله ورځ یې خرابه کړه زموږ ضلعي صدر دی جمشید خان په چوم کې لاړو او هغه هم ډېره مننه کوم نور چې څومره ملګري ناست دي ما سره که زما د جرګي دي که زما د کلي دي او که زما شاګردان دي او که زما مینوال دي او جاوید ناتار صاحب چوم کې د پېښور نه راغلی ډېره مننه یې کوم الله دې ټول ژوندي لري او د پارټۍ د پارټۍ د مشرانو عمل او امیا صاحب افتخار حسین صاحب باچا خان د مرکز د هغوی د مشرانو دغه اعتماد دغه چې کوم هغوی اعتراف کړی دی زما نو د هغه هم ډېره مننه کوم چې موږ ته ډېر په درنه سترګه وکتل موږ یې قابل وګرځولو چې موږ دغه ایوارډ او دغه احساس ترلاسه کړو د باچا خان صرف نوم هم کافي دی دا خو ایوارډ د غټه خبره ده بل د ټولو پښتنو دا ایوارډ چې دی که نه دا اکثر زه وایم چې دا ایوارډ زه ایوارډ په حق کې بالکل نه یم بالکل د ایوارډ په حق کې نه یم الله تعالی مې لاړم نه یم ما بل چا وصول کړی دا ایوارډ ته تلل او دا اخیستل او دا بیا ځان هغه کول دا کسی نه ایوارډ بس ما ته میلاو دی چې کله ټولو پښتنو ما سره مینه کړې ده ټول پښتانه زما په اواز باندې هغوی لبیک وایي ټول پښتانه ما سره مینه کوي چې چېرته ولاړ شم ما ته عزت راکوي ما ته قدر راکوي دا ایوارډ دی ما ته د دې پښتنو دا وا دا ایوارډ دی دا نه چې زه د دې ایوارډ مخالفت کوم نه چې مخالفت نه کوم خو چې کوم ایوارډ ما ته د خپلو د غریبو لس راکړی دی د روړلي کام د ځپلي کام راکړی دی ما لپاره دا یو غټ اعزاز دی او الله دې وکړي چې داسې چې څنګه دا ایوارډونه میلاویږي داسې د نورو ملګرو ته میلاو شي خو دا به زه ووایم ما چې دا زما ایوارډ چې کوم دی دا زه د دې سټیج نه د دې پلیټفارم نه دا زه د خپل مشرانو زما د ضلعي مشران دي جناب زاهد خان جناب ملک زاهد صاحب زما د جرګي صدر جناب شمشاد علي شمشاد صاحب زما پرویز رنګی صاحب زما پروفیسر ابراهیم اظهار صاحب او سلیم خان لالا او داسې چې څومره دي نیاز علي وروره ټول زما ملک اطلس صاحب دی احمد زمان دی دا هغوی په نوم کوم دا ایوارډ دا ستاسو دی ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم موږ یو مړه ما ورسې شریک ده هغه را سره پکې وارث دی حاجي شمشاد صاحب وایي دا تورې شپې د امن سپین سبا کا تا ته څه دا تورې شپې د امن سپین سبا کا تا ته څه دي سینه کې د ظلمت جوړه رڼا کا دا چوپ چې د فرعون د زور او زر مخې ته ناست دي دا چوپ چې د فرعون د زور او زر مخې ته ناست دي همدې کې ورته یو سړی موسی کا تا ته څه جانان پې دروغجن نشي واده د مازدیګر وه بریال صاحب جانان پې دروغجن نشي واده د مازدیګر وه ته لږ دغه پرېوتی نور په شا کا جانان پې دروغجن نشي واده د مازدیګر وه ته لږ دغه پرېوتی نور په شا کا دا ته څه دي کافره تنهایي ده د خبرو مې څوک نشته کافره تنهایي ده د خبرو مې څوک نشته دیوال کې راته کاڼي په خندا کته او دې ملک کې څوک نامه د قاتل نه اخلي یریږي دې ملک کې څوک نامه د قاتل نه اخلي یریږي دا پروت مړی په خپل قتل گویا کته ته دا مې په قسمت کې نشته نه به وي خو خدایه کدا مې په قسمت کې نشته نه به وي خو خدایه د دې پرنګې دویمه را پیدا کته کدا مې په قسمت کې نشته نه به وي خو خدایه د دې پرنګې دویمه را پیدا کته ته څه دي منم چې ګناهګار یم خو جنت څه دی رحیم ته بس ما ته یې په پټو سترګو را کته او دا عمر خو ډېر کم دی د جانان مینې ته خدایه دا عمر خو ډېر کم دی د جانان مینې ته خدایه دا عمر مې د نوح نه هم سیوا کته ته څه دي او دروغ دي مړي نه راځي خو سوال د باچا خان دی
مالک نن خدا دروغ رښتیا کتا دروغ دی مړی نه راځي خو سوال د باچا خان دی مالکه نن خدا دروغ رښتیا کتا تسدي او بے وسه بے ګناه د قاضي مخې ته ولاړم ته خپلې فرښتې په ما ګواه کتا او پښتو په د منظر خراب نه کې بیا به مړ شي یو کار وکړه په خپله یې رضا کتا زاید خان ته به دا ډالۍ کوم بې ټوپکه بې خنجره دهشتګرد یم لر نه ونیسه تر بره دهشتګرد یم د بولان نه تر چتراله پې بدنام یم د پامیر نه تر تور غره دهشتګرد یم ته غداري چې اولس ته جنت غواړي زه د سوات په ملغلره دهشتګرد یم د پنډۍ په اډیاله کې پانسي راکا د باچا خان په خبره دهشتګرد یم کاش چې سوخه مې راغلی وی په لاس کې ارمان دا چې بې ډالره دهشتګرد یم او ته د خاورې په سودا هم مجرم نه شوي زه د خاورې په سندره دهشتګرد یم د ناموس نه تر غیرت ګناهګار یم د شملې نه تر صادره دهشتګرد یم په خپل کور کې د په خپلو پیسو اخلم د بونیر سنگ مرمره دهشتګرد یم بغاوت په خپل حق پسې ګناه ده نو بیا واوره چې په نره دهشتګرد یم پیدایش زما غلطي د پښتونخوا کې چې پښتون یم د زړه سره دهشتګرد یم بیا مې مرګ ته جواز جوړ شو په پنجاب کې فیصله وشوه منظره دهشتګرد یو کلام ملک زاهد سے تو ڈالا ہے کہ میں پاس کوئی بشر دے مت پٹاوا حسن دے نظر پلک بشر دے مت پٹاوا حسن دے نظر پلکا سترګ راواړه باڼه زما زیګر پلکا د په ټول عمر د رڼا د پاره کار کولو سترګې دواړه غړې پرې د مخ نور پلک د په ټول عمر د رڼا د پاره کار کولو سترګې دواړه غړې پرېږده مخې نور پلکه کوڅه کې ناستي د دنیا خلک پیزي او راځي بیا که داسې ځي دا دوه لیوني غر پلکه کوڅه کې ناستي د دنیا خلک پیزي او راځي بیا که داسې ځي دا دوه لیوني غر پلکه د کور نقشه که په هر څنګه ښکاري او د ښکاري د کوڅې ور مې د جانان د کوڅې ور پلکه زه به ترې اخلمه د کفر او اسلام اندازه د جومات یو روشندان لږ داسې مندر پلکه زه به ترې اخلمه د کفر او اسلام اندازه د جومات یو روشندان لږ داسې مندر پلکه جوړې سیګنل د لاهور دي ستا آواز نه راځي دې پله مخکې دا موبایل پېښور پلکه جوړې سیګنل د لاهور دي ستا آواز نه راځي دې پله مخکې دا موبایل پېښور پلکه د هر سړي سپینې جامې دي هر سړی عمر دی خدایا فریب دی په خپل فضل مې عمر پلکه پمیر جړه د جنازې کټ ته راورسېده مورې ته پاسه اوس مې دغه جنۍ سر پلکه دلته اوس ماته لږ د جام دپاره ځای پکار دی شیخه ته خپله کوزه لږه دی ممبر پلکه مقابله یې ستا په سر ده د دې خلکو سره ته خو په خپله څه چې روڼه هم منظر پلکه دا پرون چې کومه جلسه شوې ده په فاروق اعظم چوک هغې هغه دغه ماته چا راوستلو هغه کلیپ نو ډېر خوشحال شوم داو د نېشنلیانو ته د خیالو چور دې ولیدو داو د نېشنلیانو ته د خیالو چور دې ولیدو څنګه چغېدو د ولی باغ منصور دې ولیدو داو د نېشنلیانو ته د خیالو چور دې ولیدو څنګه چغېدو د ولی باغ منصور دې ولیدو مسته غضبناکه حیدري چغه دې واورېده خړ سیلاب خو هر باران کې وینې سور دې ولیدو مسته غضبناکه حیدري چغه دې واورېده خړ سیلاب خو هر باران کې وینې سور دې ولیدو او ټول یې کړو که نه د باچا خان کچکول ته خیر د قام ټول یې کړو که نه د باچا خان کچکول ته خیر د قام خپلې کړې که نه د چارصدي منشور دې ولیدو ستا په تاج او تخت قیامت تیر کړو که نه وخته ستا په تاج او تخت قیامت تیر کړو او که نه وخته خړ سر یې اوچت کړو او که نه مزدور دې ولیدو ما به درته نه وي چې عمل د ماتېدو نه دی ما به درته نه وي چې عمل د ماتېدو نه دی ماتې کړې که نه باچا خانې غرور دې ولیدو ما به درته نه وي چې عمل د ماتېدو نه دی ماتې کړې که نه باچا خانې غرور دې ولیدو مونږ
ستا د کنځلو په جواب کنځلې ونه کړې بل دستور ته مو ګوره زما دستور دې ولید دا بیا وایه منظره ستا د کنځلو په جواب کنځلې ونه کړې بل دستور ته مو ګوره زما دستور دې ولیدو سرې ټوپۍ دې ولیدې کږې د لیونو په سر شال په هوا مست د ملالۍ د لور دې ولیدو سرې ټوپۍ دې ولیدې کږې د لیونو په سر شال په هوا مست د ملالۍ د لور دې ولیدو بیا خو بدماشان هم یو چې بلکې بدماشي وینو بیا خو بدماشان هم یو چې بلکې بدماشي وینو سوړې کړې کنه لمبه لمبه تنور دی ولیدو ټوله چار ساده په بله اوړې ده که نه پرون څه شوې د کمزورو لاټینونو نور دی ولیدو ټوله چار ساده په بله اوړې ده که نه پرون څه شوې د کمزورو لاټینونو نور دی ولیدو چرته د یوه کنځله واورېده په چا پسې چرته د یوه کنځله واورېده په چا پسې جوړ د باچا خان د تربیت شعور دی ولیدو چرته د یوه کنځله واورېده په چا پسې جوړ د باچا خان د تربیت شعور دی ولیدو تاسو خو ګڼلی و منظر د مجبورو اواز شور پرون درغلو که نه مجبور دی ولیدو تاسو خو ګڼلی و منظر د مجبورو اواز شور پرون درغلو که نه مجبور دی ولیدو ډېره مننه